السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ د ریحان نیوز میډیا ته په خیر راغلی نن د 2021 کال د مارچ میاشتې 15مه نیټه ده ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي وتوغول شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کیږي بلستیک به وي وتوغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل د جاپان جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتو چارواکو د دې پیښې پخلی کړی دی په جنوري میاشت کې د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایډن د کار له پایله د شمالي کوریا لخوا لومړنۍ راکټي ازموینه ګڼل کیږي د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکې هڅې ټکنۍ دي د جاپان صدر اعظم یوشیدي سوګا وویل دا له یوه کال راهیسې لومړی وار دی چې شمالي کوریا توغندي ازمويي ده وویل چې دا توغونې د جاپان او سیمې سوله او امنیت ته ګواښ پېښوي او د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیک څخه سرغړونه ده د جنوبي کوریا او امریکا پوځیانو ویلي چې د دوی استخباراتي ادارې به د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیرو 2 کلونو کې پر کمال خان بند 15 ترهګریز بریدونه شوي دغه وزارت ویان طارق آرین رسنیو ته په استول شوي بیان کې ویلي د دغو بریدونو له کبله 19 امنیتي ساتونکي وژل شوي یا ټپیان شوي دي او 28 نور د دوی په ټکو د طالبانو لخوا اسیران شوي دي آریان دغه راز ادعا کړی چې پر دې بند 98 بریدونه شنډ شوي او دغه راز هغه 4 کړۍ ماینونه هم کشف شوي چې د بند شاوخوا ځای پر ځای شوي وو تر اوسه وسلوالو طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي همداشان خوست کې د اوبو 2 چک ډیمونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول په خوست کې د دې پروژې یو مسؤل د شمالي خرم د فرعي حوزې رئیس انجینر زین الله نسیمي وویل دغه اوبه به مخکې له موږه همداسې ځای کېدې اوس دغه 2 چک ډیمونه موږ ته 115 متر مکعبه اوبه ذخیره کوي او بل مخکې به دغه خوړ تیز و د اوبو سرعت به زیات و چې ځمکې به یې تخریبولې هغه سرعت یې هم راکم شوی او د ځمکو د تخریب مخه نیول شوې ده د چارواکو په وینا په خوست کې دا مهال پر لاسو نورو چک ډیمونو هم کار روان دی په پکتیا کې چارواکو د 2 وسلوالو چې د هدفي وژنو نیت یې درلود د وژل کېدو خبر ورکړی د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان رسنیو ته په یو صوتي پیغام کې د دې پیښې په اړه وویل دغه وسلوال پرون مازدیګر د دې ولایت د مرکز خیرنې اړوند په بندسردا سیمه کې هغه مهال په نښتو کې ووژل شول چې د پولیسو لخوا له په نښه کېدو وروسته یې د هغوی په وړاندې مقاومت کاوه د آریان په وینا له دوی څخه یو کلاشینکوپ او یو میل تومانچه د پولیسو لاسته ورغلې ده د ننګرهار والی وایي پر کابل پوهنتون د ډلهییز برید اصلي طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول شو ضیاءالحق مرخیل نن په ټویټر کې لیکلي چې د حضرت علي په نوم دغه مشکوک کس چې په ابو سعید اعظم هم مشهور و له 2 نورو مشکوک کسانو سره یو ځای نیول شوی دی د ننګرهار والی وایي نیول شوي کس حضرت علي پر کابل پوهنتون پر ډلهییز برید کې لاس درلود د دې ترڅنګ په عراق سوریا او بلجیم کې د داعش ډلې له مشرانو او غړو سره اړیکې درلودې او دغې افراطي ډلې ته یې تبلیغات کول د 1999 لمریز کال د لړم یا اقرب میاشتې په 12مه پر کابل پوهنتون په وسلوال برید کې نږدې 20 کسان ووژل شول او تر 40 زیات نور ټپیان شول په وژل شوي او ټپیانو کې د محصلانو ترڅنګ د پوهنتون کارکوونکي هم شامل وو که څه هم د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی وو خو حکومت هغه برید د وسلوالو طالبانو کار بولي طالبانو دا تور رد کړی دی او وروستی خبر مو دا چې پاکستاني چارواکي وایي په پلازمینه اسلام آباد او نورو هغو سیمو کې به چې د کرونا وایروس د خپرېدو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي د زده کړې مؤسسې د 2 نورو اونیو لپاره تړلې وي د پاکستان د مرکزی حکومت د پوهنې وزیر شفقت محمود پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د پوهنتونونو او دیني مدرسو په ګډون به ټولې تحصیلي مؤسسې د اپریل تر 11مې په اسلام آباد د خیبر پښتونخوا ایالات په 10 او د پنجاب ایالات په 9 ولسوالیو یا صوبو کې تړلې وي پاکستان دغه پریکړه داسې مهال کوي چې په دې هېواد کې په دې وروستیو کې هره اونۍ له 3000 زیات کسان پر کرونا اخته شوي په دغه 220 میلیون نفوس لرونکي هېواد کې له 630,000 زیات کسان پر کرونا اخته شوي او له 14,900 زیات یې هم له امله مړه شوي دي د ریحان نیوز میډیا ډیرو درنو لیدونکو په دې هیله چې خبرونه به مو راسره اورېدلې وي تر بیا ښې چارې